رونو دا خو صافه خبره ده. ما درته وی که زما د نوم ته قدر کې نو زه به درنه خوشحاله یم، اکه زما د نوم بېعزتي کې خامخا به خفه یم. دغه رنګې د الله د نوم که دې قدر وکړو، عزت دې وکړو، الله به درنه خوشحاله وي. سلام به در باندې رالیږي، سلام. که قدر دې ولا ونه کړو، سوال نه پیدا کېږي چې الله سره مینه وکړي. حضرت موسی علیه السلام بیمار شوی، رب العالمین نے تپوس کو ناجوڑ امتدارو راتا وخایا وی فلان کی بوٹی روشو کا و اخرى اللہ بدے جوڑ. اللہ تا فرمائی فلان کی بوٹی روشو کا و اخرى ٹھیک بشی جوڑ بش دے لار اگر بوٹی پانے روشو کولے اگر خلقی واچولے دا اللہ حکم پاگا ساتی بیماری ختم سمودہ پس پہ بیاو مقا بیماری رالا چې هغه بیماری پر رااله نو بیا ورغه بوټی دا هغه پانی راواغشته خلک یې واجوړې اړو جوړ نشو، بیا ورې پانی رالي اړو ټیکيږي نه. رب العالمین ته التجا وکړه، الله مخکې په دغه بیماری بیمارو او دا هغه تا هغه بوټي خو دا هغه پانی مې خلک یې واچولې منځ په تا جوړ کړم او زه مغه نه جوړم او دا هغه بوټي پانی رالم خلې تاچم بیماری نه جوړېږي بلکې زیاتېږي. دا وایي اے موسی هغه زمانه تلوي ابوټی دا ما لګلې ما زما د ذات نه تلوي زما د نوم نه تلوي او دا خپل ځان نه تلوي زما د نوم زما د ذات او ستامن کې اوپر اخته کنه او ما لګلې ما خپل نوم زما په نوم تلوي دا په خپل نوم تلوي. او بیا وت الله فرمایي الدنيا كلها سم قاتل وترياقها اسمي، ټول دنیا زهر دي زهر. دنیا کې ستړي دا ټول زهر قاتل دی، دا غي تریاق زما نوم دی نوم دارو چې خوري الله نوم بیواله بسم الله الرحمن الرحیم شفا وپکې واچي او کله الله نوم په ناخله شفا وپکې نه یره زه یقینا یو خبره ده تاسو زما یو دوست اوس مړ دی خدای دې وبخ الله دې وبخې دا کمر دی خالق کو بس انسان نه غلطي کوي. دې موټرو کاروبار به کوم ما دې یو څه خبره کوله وی ګاډي وا او خدای پاک مالدار کړو خو ناشنا مال ولا خدای ور بلګه موده کې ولا رب العالمین بلا دولت نشه په دې سر کې راځي، دولت کې راشي کنه نو نشه په دې سر کې راشي. نو هغه سړي راته خبره کوله وی ګاډي واغشت نو چې ګاډي واغشت نو هغه ډرایور ته وی چې دا چابي والے را ګاډي سٹارټ کا نو ځانه واغشت نو الله کله الله نوم په والا استاد دا الله نوم په والا او دا چابي ته کا سٹارټ کا وی دا ګاډي نه علم چې الله په نوم سٹارټ کیږي چې الله د نوم نه بغیر سٹارټ کیږي هغه عالم دا چې ګاډي عالم چې بغیر د الله د نوم نه سٹارټ کیږي. اگاڑی ملاړل کورونه ملاړل جیداد ملاړ کاروبار ملاړ دې ته خبره ورسېد قسم دې چې بیا به پردې پلان کوچ چلو او هغه سره مرتلال دوړ شو او اسم نشته دا ګور بیا دې بي د الله د نو او ته خدای سره جګړه کې اوس کومه سره جګړه کې خو کتره باندې زور اور شوي ایا باندې زور اور شو اوم سم میاشتو پکې ولګي یو بل را پردو څه ګنټه دوه خو به لګي کنه لیکن پروردگار ته خبره خو سکندونه ده هغه کې ګنټې منټې بیانې هغه کې منټونه هم دي چې او غواړي په سکند کې باغ څه خطر نه دا دې کولی چې کله چې کولی پروردگار نو دا الله نوم رونو ځان ته کامیابول غواړي یو کار سر ته رسول غواړي دا الله په نوم شروع کوا بسم الله الرحمن الرحیم دا الله نوم اخلا. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکي حضرت عیسی علیه السلام په لار باندې روان یو قبر مقبره تیری مقبره کی جناب یو قبر کی یو سړی دی هغه ته سزا ملاویږي عذاب ملاویږي. پیغمبر چې دی صاحب کشف دې ته کشف کیږي د قبرونو سړی قبر کې پروت دی او زبردست عذاب کې مبتلا دی غریب. عیسی علیه السلام چې کله واپس راځي او ماغه سړی چې هغه مخ کې عذاب کې پروت او هغه په جنت کې ګرځي خوشاله کې پروت او راځي یو چې قدمي کوي او خوشاله دی. عیسی علیه السلام فورا رب العالمین ته رجوع کړي پروردگار اوس خو جتلمنو دا قبر والا عذاب کې پروت ما ته کشف شو دا عذاب کې نو دا سخت عذاب کې پروت او پروردگار اوس چراله منو خوشالو کې پروت په جنت کې دا ولي دې ګنټه ولي مله الله صاحب کې دا سړی سي کرے عذاب نه بچو خوشالو تعالی وی اے عیسی الله وت فرمایي دا سړی ډېر ګناګار دا عذاب لایق او دا عذاب چې مړ شو عذاب په شروع تا دا عذاب په خپل ولید چې عذاب ته ملاوي ده او چې کله دې مړ کېده نو دنه خزا امید کې پاتې شو دغه مرګ نه پسې یو بچی پیدا مرګ نه پسې بچی پیدا دته عذاب ملاويږي لګیا دې ته ګناګار دې هغه بچی چې د مرګ نه پس پیدا شو هغه ورو مور لوي کا استاد تلون لګون دې سات مخ کې مور بوتره جمعه استاد ده دته سبق وخایا انجیل هغه زمانہ کی کتاب او تورات هغه زمانہ کې د الله کتاب
دین ورته وخایست، د الله دا کتاب ورته وخایست. استاد ورته وایي بچي بسم الله الرحمن الرحیم. ماشوم بچي چې لومبې شروع کوي څه به شروع کوي؟ بسم الله. وایي بچي بسم الله الرحمن الرحیم. هغه ماشوم وی بسم الله الرحمن الرحیم. الله ذوالجلال او فرمایي دا سړی را ډېر سخت عذاب لیک دی او عذاب په چالو دی. خدانه چې کوم بچي پیدا دي زمانو می واغشت، الله واغشت، رحمان واغشت، رحیم واغشت، زمانو می په خپل عذاب بن کې پیدا. ولی بچي هغه لګیا دي بسم الله وی زمانو په خپل هغه بچي خدانه پیدا. دا ګوره بسم الله الرحمن الرحیم برکت دا الله نوم کې چې کوم کمال دی. ولا ذکر الله اکبر. دا الله نوم کې چې کوم کمال دی دا په نور رسولونو کې نشته. مونږ الله ته شاکر دا الله نوم بالکل خلمو به بدیخ کاری. حالانکه حدیث پاک راځي چې هر یو کا تا د زړه د خوښۍ کاری او ته شروع کې بسم الله په وایي بسم الله الرحمن الرحیم. په دروازه کله جرنده کې وای بسم الله الرحمن الرحیم. شیطان باندې راځي، بعض وخت شیطان زنجیر راوغورځي، پیریان زنجیر راوغورځي، غل راشي، دینه به دروازه محفوظ وي. رابعه بصریه رحمها الله چې دا بزرګه او ولیه وه، غلې کور ته تللی چې غلې کور ته لاړ د غلا سامان یې روچت کړ. دا غریب او سوده ده چې سامان یې روچت کړ، دروازه ته غلطه شو. کله یو دیوال د پټه غرضي کله بل دیوال د خدای پاک دا څه به مصیبت وړي. سامان یې کې خو دروازه وړي، بیا دروازې ته وکتل چې دا مخامخ خو دروازه ده، نو بیا هغه سامان یې روچت کړ. او چې دوه قدمه واخیست بیا دې دروازه خطا شو. یو دیوال د پټه غرضي کله بل دیوال د پټه غرضي کله بل دیوال دروازه خو دلته وچې شو. بے سامان کې خاوده یہ سامان کې خاوده چې وی قتل دروازه او بیا ښکاري ورغه بیا سامان راوړي چې راوړي بیا د دروازه غلطه نه ښکاری وطن د غیبونه ولا आवाज راغی د غیبونه وی کومه دروازه چې د ما په نوم بند شي، کومه دروازه چې د ما په نوم بند شي، نو که بندون کې یو دینو زه خو وخیم کړ، که بندون کې یو دی چې د ما په نوم بند نه نو زه خو وخیم کنه سامان پرې خو دا ولاړو ته دا الله په نوم کې دروازه بند کړه، شیطان غل نه به الله محفوظ ساتي. نبی علیہ السلام فرمایي چې ډوډۍ خوري دا الله نوم په بسم الله وایي، ډوډۍ کې برکت به دی. په دې ډوډۍ کې څه نقصان دی هغه نه وبچ شیطان به پکې ګوتې نه وي. شیطان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل روټه ته یو سړی راغی ډوډۍ کې شریک بسم الله ونوي، بل یو سړی راغی ډوډۍ کې شریک شو هغه بسم الله وایي. نبی علیہ السلام مبارک خو خندل چا ورته وی دا الله رسول دا خو د خندا وخت نه راو دي خندل وی خندا په یو بل شي پورې راځي. وی دا یو کس راغی نو د بسم الله نو وی چې ډوډۍ څنګه شروع کړو شیطان وسره لاس شو یو ځای دا الله نو می وانه غشته نو شیطان د الله سره لاس جنگو غوته پکې والے نو چې دا بل مرګره کېنه د بسم الله وی نو شیطان حق وا ټوپ کړو چې سي په دې خله کې ټوله الټا کړل نو ما خندا راځي. نو چې کله د بسم الله نو یو خوراکه نو شیطان به د ګوتو سره خپل پلیت لاس مګي څه پته لګی لا متیادو کې لاس وایي هغه د لاس سره وجنګي لوی او د اسماتي کې ګوتې وای او هغه د لاس سره وجنګي الګا ډوډۍ خورو بیماری زیاتې کې جوړې ګنا څه به جوړ شي بیماری به څه جوړ شي د شیطان په غولو کې لاس وایي او هغه تعالی پورې مګي دا الله نوم واخلا خوراک کې به شیطان ګوتې نه وای دا چا وینا ده رسول الله مبارک او کله نه یرشي انسان دی بسم الله در په اوله کې یې شوا چې میاس توره سي د در یاد شوا و بسم الله اوله و اخره یا په پښتو کې وایا بسم الله په اول او په اخر کې اول کې به او اخر کې به بسم الله نو بیا به موږ ډوډۍ کې برکت پیدا شي. ته شیطان دا په پلیت لاس نو دا پلیت وسراتونه به رب العالمین محفوظ. نبی علیہ السلام مبارک چې بکله وبس کړي ایلاس په راوغه بسم الله الرحمن الرحیم او به وبس کړي نو چې خدای به لوخه لري کوي الحمدلله د الله شکریا به ادا کړو نو بیا به وبوس کړي نو بیا به خدای نه لوخه لري کوي په دویم دل چې بس کړي بیا به بسم الله چې لوخه به لري کوي الحمدلله نو په دریم دل چې بیا خدای لوړ نو بیا به بسم الله نو چې بیا به لوخه لري کوي بیا به الحمدلله. اول کې د الله نوم بسم الله د الله په نوم شروع کوم او په اخر کې د الله حمد او شکریا شکر دی الله چې مال دې وبرکات دې خلک چې هغه وبخني دې خلک چې هغه یخ مددار تشتو مونږ نه دې خلک چې وبس کې نقصان ولا پیدا کوي د الله نوم باندې اسکا. حضرت نوح علیہ السلام چې کله کشته ته وخت نو سوي بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم دا الله پنوم دا الله پنوم دا کشته کې چریږي او پودريږي دا چا پنوم بچلېږي دا الله پودريږي دا چا پنوم پودريږي دا الله زما رب ډېر لوی مهربان دی او ډېر لوی بخښونکی ذات دی چې کشته روانېږي دا الله نوم په اخلي. زید بن حارثه رضی الله عنه
دا د پیغمبر علیه السلام صحابي دی او دا د صحابي دی چې نبی علیه السلام ماشوم لوی کړی دی غلام عمریو او نبی علیہ السلام معشوم لوی کو پیغمبر علیہ السلام په زویواله ونیو دغه ما بچي یو دل طائف ته یو کافر وسره مرګري منافق فلا رسل چې یو داسې ځای ته ورسېدل چې هلته نور څوک مخلوق نشته ځنګل دی دا کافر ورته ستړي شو چې ویده شو ډېره ښه صدرونه یې ځان ته سر ته واچولو څملاستل دا کافر خو پټ وی او غږ یې نه کو خو چې زید بن حارثه رضي الله عنه اوده شو غلې غوندې پړې راواغېسته او هغې ته یې پلواخه واچولو دې خو ته یې ور واچولو او ریخ کو پېته ته جسم راویښ شو سپی تړلی شوي دي بس چاړی ته یې ګوتې کړ دې شاته دې ملا کې دومره خنجر منډلې وی غږ کړی او که پاسېدې چې بس بېغمه کړو زید بن حارثه رضي الله عنه دوی اخر ولې مې وجنې پیسې میسې که غواړې دغه جامې مې دې ولټوه څه پکې وی نه په بله وجه دې وجنه وی پس د نبي علیه السلام نوم مبارک یې ورته واخېسته وی ستا سره د هغه مینه ده او ستا هغه سره مینه ده زما هغه بدي شي ځکه دې وجنه زید ابن حارثه وده سوی بس نور سنه وی چې خو پرېدې بنا یا رحمان واغېسني یا رحمان واغېسني ای رحمانه خدایه زما امداد خو چې دی وویې نو یو غیبي اواز وشو دې سړي ته وی دې خواشه کوي برابروم پرېږده را سړی دې سړی دې پوه شو چې دا جوړ شاته څوک مې ولاړ دي چې شاته وکتل څوک نشته دې جاړو چته کړه د بیا اواز وکړه یا رحمان واغېسني ای رحمانه زما فریاد واوره زما امداد بیا ورته غیبي اواز وشو دې سړي ته دې کافر ته وی دې خواشه پرېږده ګنې تمام دی چې دې بیا وکتل دا جوړ ده اونې شاته یا د کمر شاته جوړ ما د څوک ولاړ دي چې نه واقعي په غزارو کوم څوک مې ونه وي شاته وکتل یو قابل خو بیا څوک نشته بیا راغلی وای چې راغلی وای چې دې په چاړه څنګه وو دې بیا واستئ یا رحمان واغېسني ای پروردګار رحمان زما امداد وکړي خو چې دی وویل یو شاخ سوار راغی په اس باندې سور دی نیزه ورسره ده او په یو تیزی راغی چې دې کافر ورته وکتل او دا خو دا سړی راغی اوس بس بس په یو په هغه نیزه باندې په دا خېټه کې ووو اخ یې غورځو د اور غرغنډې پې بلې شوې کافر مرداد راغی زید بن حارثه رضي الله عنه ډېر پیوس کړل دی را پاڅېده ورته ودرېد ته څوک یې تا خو د مرګه بچوم د کوم ځای نه راغلی یې څوک زما دشمن دې مړ که مردار دې که زه د مرګه بچوم وایي زه د الله فرشته یم وی چې تا لومبي د لوادو که یا رحمان واغېسني وی فورا ما زه په اووم اسمان کې وم وی ما ته الله وی چې چا به فلانکي ځای کې زما یو بنده دی ورځه امداد یې وکړه وی چې دویم ځل دی یا رحمان واغېسني وی زه په لومبي اسمان کې وم او چې په درېیم ځل دی وی ستا خوا کې موجود وم دی رحمان د الله نوم دی کنه بسم الله الرحمن نهایته ډېر زیات مهربانه او واقعي ډېر زیات مهربانه دا څوک دی الله دونه مهربانه دی کنه مونږ پرې بیا هم نوم اخلو دا کافر یې نوم هم نالي څوک وله شرک کوي څوک پرې کفر کوي څوک وله لوڼه ګڼي څوک وایي زامن دي څوک وایي وله لوڼه دي او سره د هغې رب العالمین وله روزي ورکوي رزق وله ورکوي دې کافر وله روزي او رزق ورکوي دونه مهربانه بادشاه نو رب العالمین په بسم الله الرحمن الرحیم کې یو د الله نوم دی بسم الله د الله په نوم شروع ورپس الله نوم دا د الله اسم ذات دی څوک وایي دا اسم اعظم دی الله 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 د الله دا نوم چې سړی وایي که نه د انسان دا زړه پې خوشحالېږي او یو حدیث پاک کې راځي څوک یو ځل الله ووایي یو ځل چې څوک وایي الله نو رب العالمین درې ځله ورته اواز کوي ولې بنده ولې بنده ولې بنده یو ځل وی الله درې ځله درته پروردګار اواز درکوي ولې بنده ولې بنده ولې بنده نو یو خو پکې د الله نوم دی او د الله د نوم نه لوی څیز بل نشته دی او دویم ورپسې رحمان او رحیم رحمان ډېر زیات مهربانه داسې مهربانه چې په دنیا کې کافر لم روزي او رزق او جامه او کور ورکوي او مسلمان لم ورکوي او الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی داسې رحم کوونکی چې په آخرت کې زما څه عمل دی زما په دې پوټي عمل به الله ماله جنت غوندې خوشحالي راکړي د انسان په دې پوټي عمل الله په آخرت کې داسې خوشحالۍ به ورکوي داسې خوشحالۍ چې هغه به د چا په ذهن کې هم نه تېرېږي د الله نوم رحمان او رحیم حج رب العالمین ته مو الحمد الله دې زمونږ مل شي الله دې زمونږ ملګری شي الله دې زمونږ امداد وکړي زمونږ هر کار چې د دنیا او د دین د خیر دې سر ته ورسولی کړي د شیطان او د ګناه د کارونو نه الله محفوظ وساتي دلته زمونږ یو ملګری د جمع بیمار دی رضا خان دادا دعا ورته وکړه چې الله ورته شفا ورکړي نور څومره ملګري بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي زمونږ د حلال رزق نصیب کړي د آفتونو مصیبتونو د خپل قهر او غضب نه پروردګاره په امن کې وساتي ورورولي مقایمه کړي مسلمانان چې په کومه ځمکه کې دي الله ته امداد وکړي
کافر چې په کوم ځمکه کې الله دې مسلمانان کې اسلام په قسمت کې په خپل قهر تباہ او برباد کې اخر وخت په خپل کلمه نه چې لا اله الا الله محمد نه بوسو کې و شر نشتا غنمو کې شتا او په بوسو کې نشته دي که یو سړی چل ګاراله کې او شل ساس کې وینه دلاله شي حلاله ده که مرداره نه شل ساس کې او 1.5 ساس کې پکې نشته چې په جمدونی په چاړه راکاږي د غوټې نه لاندې او کم از کم 3 رګه ولا پرېږي یو غټ رګه او 2 واړه دي چې 3 ولا کم از کم پرېږي په جمدونی په مړونی نه نو بس حلاله ده وینه کله ګلاله او پړې لاله او په جمدې چې وینه چاړه راکاږي نو وینه دار کوي ډېر او بعد وخت چرګ مړی چې وینه چاړه راکنه هغه نه وینه بیا نوځي یو سړی یو شی په نغدو په 1000 روپے خرڅي او په قرض یې په 2000 دونه ډېر فرق نه لري پکار ګناه په کې نشته خو دومره فرق نه لري پکار نغد او قرض کې خامخا فرق ته په نغدو په 1000 خرڅي او په قرض په 1200 خرڅ کې په 1100 خرڅ کې نو خیر دا جایز دي خو ډېر زیات فرق دی نه ساتي بیا مکروه کېږي خبره یو سړی قتل کې بیا د مړي وارثان وایي چې قاتل مو معاف کوو نتنا قصاصلو او نتنا دیت اخلو سمنالو او بالکل خیره قصاص او دیت نالو بقیه نو خپل لغه دا خود اورس دا خو د غری دا دی چې اورس حیثیت دی نو کو یو ځای کې داسې پروګرام وشي چې هغه کې د الله صفات وي یا دا نیک سړي بیان وي یا ناتونه پکې څه بدیت نشته هم په پنجاب کې دا کوم ورسونه کېږي ان کې ډولکی والے کېږي او پکې هغه قواله پکې کېږي او خزر راځي او سړی راځي هغه د ګناه کارونه هغه بیا خنري 786 د بسم الله په دې نو دريږي ها یو سړی په خط بسم الله لیکي بسم الله الرحمن الرحیم لیکي او دا 786 اس پیدا نه ورته بل دا بعد خلک ویره دا بسم الله لیکم دا خط څوکونه غوړي ولې به غوړي ته کوئی مسلمان ته لیکي کافر ته نه لیکي دا الله نوم په بسم الله لیکا هغه غلط دی کې غوړي هغه خپل ګناه هغه خو مسلمان دی دا پیغمبر امتی دی ولې بل الله د نوم توهین کوي چې خد لرولته په هغه د الله نومي د اخبارونو کې د الله نومونه نه د الله نومي پکې نه هغه پاک دی کې غوړداو بو کې غوړداو یو څه دوا دیو چې خلکو ته دوی لشي غریبانو سره ظلم نه کوي او ظلم په لوی ګناه او بل د پيو د وبو متعلق نه پيو کې واچول واقعي ګناه ابراهيم محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پدې 162 نمبر کیسټ کې تاسو د بسم الله الرحمن الرحیم فضائل او برکات اوریدل دا تاسو ته